السلام علیکم. وعلیکم سلام. حاجي جوړ صاحب خدای پاک څنګه خو دې راوله. خیر؟ اش دې مبارک سوموار مبارکي درته وایو. خدای دې ایمان مبارکي درکړي. تاجک چې موږ غریبان دي په دعاګانو کې هېر کړي نه یو. نه اسمې هېر کړي، حقیقت ویمه نه. د حاجي صاحب دغه رنګ ډېر د کاره سره وتلی، نه پوهېږم چې هلته دې غوښې نه خوړلې که څنګه، که د طیارې مصرف ډېر د باندې راغلی، د عاش مصرف د باندې راغلی، روپو داسې سره خراب کړی. ستړیا ده، هلته شپه ورځ عبادتونه وه، کور دې ودان چې راغلی. الله جل جلاله دې د ټوله امت مسلمه نصیب وکړي. ته واده چې رنګ د کاره وتلی دی، نو هلته ستړیاوې دي، عبادتونه دي، تکلیفونه دي، خوارۍ به کاږي، نو د هغه دپاره ځو. بشیره زویه راسه، مېلمه راغلی دی، تسبیح د زمزم اوبه ورته راوړه. حاجي راوړې دا حاجي هغه ورته رانیوړلې. لا ښه شو چې ولاړې حاجي صاحب. دغه اوس ته ناکلی دا زمزم به موږ چېرې څښلی. خدای پاک چې دغه خوردیان حاجي صاحب دا څونه کې اوبه راوړي دي. دا خو حاجي صاحب دا چې زه ګرده وڅښم، خو زما په ستوني ته روانې که نیمه یې ورسېږي. تا سره کوم اوبه یې راوړي دي، دونه نه کې اوبه. الله خو دا د خردې په نیت یې وڅښه. خردې په نیت وڅښه، خو نیکه زما ستوني ته لا ورسېږي. رسېږي، ډېرې دي. حاجي صاحب دا مه کوئ، دا اوس کومه کار دی. دا حاجي صاحب تسبیح خو یې نه کیسه مې راوړلی. دا خو موږ به استغفار پر وایو، مګر کمزورې تسبیح دې راوړې. دا بازار کې نه یا په لاس وکړي چې اګر د هغه تسبیح دي. سندلس تسبیح به دې راوړي وای حاجي صاحب. ته به ښه هغه جوړه چې په 50,000 افغانۍ ما د خو دې راکړې، زه خو توس کلیوال یم. ګوره حاجي صاحب نه دی، ما 20 کاله کېږي که 10 کاله کېږي که 15 کاله کېږي چې نه یم سره لیدلي. نو هغه خو زه همسایه وم 2-3 میاشتې زه د کور بغل ته کور زه خو د باندې ګران، زه به دې نو ولې یېرولم. ما ته خو دې یو خاص تحفه راوړې وای، ته لسې والا تسبیح راخیستې وه، دغه تسبیح دي. دا تسبیح حاجي صاحب دا زه نه غواړم، دې سره زمبک لا نه دی، دا زه نه غواړم. ته تسبیح لپاره راغلی که د زیارت لپاره راغلی؟ تسبیح مو دا ته ګوره دا هم تا ما ته راخیستې زمبک دې وګوره، ته ګوره یو خوا کږه ده یوه خوا سمه ده. دا تسبیح هم ته ما ته راخیستې، دا هم ته ما ته اسلام دې باندې پروت چې منې مېلمه راغلي تسبیح مې ورته کښېښولې. زمزم اوبو ته ګوره څونه کې دي، که صرف پکې معلومېږي لاره. دا به زه مایکروسکوپ راوړم ورته ګورم، په هغې کې به ورته ګورم، هغسې خو زه نه وینم. یا به عینکې جوړونه کې غټ لمبر په هغې کې به دا څه دي. ګوره مېلمه که ته دا زمزم اوبه چښتې، دغه مې لیونی که څښلي او دا تسبیح دا مې ما خپله جو تسبیح درکړې. بیا چاته وایم ما دونه خوبونه یې لیدله، ما چې ما پلار ما ته ښه ایفون راوړي، د هغه ځایه سعودي څه ما ایفون، او بل ما ویل ښه راډیو ساعت به راته راوړي، غولاکې شلې راته راوړي. دغه ساعت دی دا مې خپله رانیولي، د هغه ایله مساله ده، یا غولاکې شلې راته راوړي. برحال بله ورځ هغه حاجي ته تللې ومه، غولاکې اوبه راکړې، غولاکې شی راکړه، ارمان مې لاس چورمچ مې کوي. کښېنه بشیره زویه، شرم حیا نه لرې، یو بل ته ګډ یې وه، ما ته یې پون نه راوړي، ما ته یې راډیو ساعت نه راوړي، دا بل مېلمه هم ګډ دی، ما ته یې غوړپ اوبه راکړلې. نو ته اوس د زیارت دپاره ورځې که د اوبو دپاره ورځې؟ شرم حیا نه لرې، بالا ګډ یاست. ما دا بیخي لږ دي، دا اوبه ما څنګه کې ډېرې چې وایي ښه و، دا خو بیخي زما ستوني ته لمنې که ورسېږي. نو دا خو د خردې په نیت چې د زمزم اوبه دي، نو بالا هغه یو غړپ که ده دي. نو ښه حاجي صاحب دا اوبه خورده دي، خیر راخوا پرېږده، هغه خورده دي، هغه خو چې لږ راوړي. دا تسبیح چې بیخي کمزورې تسبیح دي، منې که زنبک بیخي سره لري نه. او بل دا خو داسې ما ته معلومېږي ګوره داسې کمې دي، دا 80 دانې دي. نو دا خو زه ذکر پر کوم، دا تسبیحات پر وایم، دا خو نو باید چې یو کم 100 دانې. نو دا خو دغه ما دغه خوند نه راکوي، دغه تسبیح ومه دا خوند نه راکوي حاجي صاحب. زما د درکم یا نو دا خو هم کمزوري دي. او باید چې سندلوس یې راوړی وای، سندلوس اوله سندلوس نه دی، سندلوس مې ولاک خپل قریبان ته راوړی. خو زه چې یم همسایه دي، همسایه خو حق لري. ګوره دا 20 کاله کېږي هم سره لیدلي مو نه دي، 20 کاله کېږي اوس ما نه سره لیدلي. 20 کاله خو هم د سترګو په حرف کې تېرېږي حاجي صاحب. هغه 2 میاشتې مې زه کور څنګ ته کور و نه دی، بر ولاړ یا موږ بار شولو. 20 کاله کېږي نه یم راغلی، اوس نو رالمه 2 میاشتې مې سره همسایه‌توب کړی دی. سندلوس حق خو نو اوس د باندې لرمه. و مېلمه که ولاړ چا دې وویله دا تسبیح هغه دروغ ونه ویلی، که دوی ولا دي هغه هم به د بازار کې رانیولي دي. ما چې داسې ښه تسبیح به راوړي د سعودي څه، د مېلمانه به سره راپورته کړي. ما چې اوس دوی والا راخیستي چې ځان ورته راپورته کړي د مېلمنو ته، ولا که بل شی دی دوی والا دي. مېلمه که رښتیا دې ولا وویل.
کښېنه مېلمه اکا زه خو هلته تللی وم د فرضیاتو دپاره د تسبو دپاره خو نه وم تللی پر د هغه تسبو به انشاءالله الحمدلله و سبحان الله د زړه د اخلاص ووایه خدای پاک به جنتونه درکړي ګوره حاجي صاحب تا د ولې درد درسې خو ښه درته وایم تسبیح نه تسبیح نه د کار نه دي اوبه دې دونه کې راوړي دي عطر خو دې که سره راوړي نه دي هلته یو کمزوري عطر پراته وه هغه داسې عطر و چې سړی بوی کړي په هغه ګړي کې زکاموي عطر دې د کار نه وي دا ته وایه ما دا شیان راوړل عطر خو وینې کې خوندور راوړلی دا هلته د خسر کله ځم د عطر پاشم نو ما د هغه تا ته مې دونه ډېرې هیلې درلودې ما حاجي صاحب راسي خوندور عطر به راته راوړي دا زه پاشم د خسر کله ځمه تسبیح به یې ما دغسې خوندورې تسبیح به مې اوبه خو له هغه بیا دې م ته دغه لږ له کافي خو دغسې اوبه یې له ستا خوله به وکړم اوبه خو دغونه لږ څه تسبیح خو وینې کې خوندورې راوړلی هغه تسبیح خو نه عطر خو وینه کې خوندور راوړلی داسې عطر چې سړی بوی کړي هغه ګړي کې زکامېږي دا اوس ستا عطر چې تا ما ته راوړی دی هغه دردم به در ولې او ویل څه وه اعصاب مو را خراب کړه بشیره زویه ته ورسه په خونه کې چې په تاخچه کې هغه صندوقچه پرته ده شاته هغه غټ لرګی پروت دی هغه به راوړې څه وایه حاجي هغه دا به سانتیکه شی دا به سانتیکه لرګی دا یم د څه وجې سره راوړئ زه خبر ولا کنه دا چیرې شو هلته جوړ شوی نو سره کوم لرګی وي دا ولا چکه شی وي دا یا دا هېڅ انتیکه لرګی نه دی دا ما پخپله د بېلچې لاس یې توږلی دی دغه ناکي خبرې چې کوي دغه پر دا سر وامه چې سر یې ور دوه ځایه کړم څه وایه حاجي صاحب دا مېلمانه په ویله په بېلچې لاس دي باندې و ولې نو بس دغه پالتو خبرې کوي دا ناکي خبرې کوي دغه پر دا سر په وام چې سر یې ور دوه ځایه کړم اوس یې رانه وړې